په کابل کې افغان شیعه مذهب مشرانو له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ. دا چې ولې اعلان کړی دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. تر زر زیاتو افغان شیعه مذهب مشرانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ اعلان کړ. دوی په دې اړه یوه غونډه کې وویل چې د طالبانو په بیرته راتلو سره د پخواني حکومت توره دوره نور پای ته رسېدلې ده. د فرانسې خبري اجنس په حواله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغان شیعه مذهب هزاره ټولنې تر زرو ډیرو مشرانو په یوه غونډه کې چې د طالبانو مشران هم پکې ول، د طالبانو په مشرتوب د افغانستان له موجوده واکمنۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د هزاره ټولنې یو مشر او د پارلمان پخوانی غړی جعفر مهدوي چې دغه غونډه جوړه کړې وه، وویل چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو توره دوره وه. هغه وویل افغانستان هیڅ خپلواکي نه درلوده او بهرنیو سفارتونو د حکومت پر هرې برخې باندې حاکمیت درلود. مهدوي زیاته کړه له خدای څخه ډیره منندوی یو چې موږ اوس له هغې تورې دورې څخه راوتلي یو. دغه افغان هزاره مشر وویل چې په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو په رسېدو سره د افغانستان نویو حاکمانو جګړه او اداري فساد پای ته رسولی او امنیت ښه شوی دی. خو هغه په عین حال کې له طالبانو وغوښتل تر څو یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او انجونو پر مخ ښوونځي او تعلیمي مرکزونه پرانیزي. مهدوي وویل موږ تمه لرو چې په راتلونکي اونۍ یا میاشتو کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړو چې د ټولو افغانانو استازیتوب وشي کړی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.